السلام علیکم. د ډیپلوماسي نړیوال انسټیټیوټ ته ښه راغلاست. نن موږ د نړیوال اړیکو یا د نړیوال سیاست او د نړیوال سیستم موږ یو بله تیوري هغه بټرفلای افیکټ تیوري ورته وایي. بټرفلای افیکټ تیوري یعنی د شاپرک د تاثیر تیوري. دا تیوري په نړیوالو کې څنګه تطبیق کیږي او څه معنا لري په دې بحث کوو انشاءالله. لومړی خو باید دا ووایو چې بټرفلای افیکټ تیوري چې دا د نړیوالو اړیکو تیوري او د پوزیټیویست تیوري او ابجکټیو تیوري او ریشنل تیوري او همدارنګه د نیچرل تیوري په کټګوري یا په ډولونو کې راځي. دا چې پوزیټیویست تیوري څه دي، ابجکټیو تیوري څه دي، ریشنل تیوري څه دي، دا چا چې موږ سره د تیوریانو نړیوالو اړیکو د تیوریانو یا IIT انټرنیشنل ریلیشن تیوري کورس اخیستی وي هغه په دې پوهیږي. خو بیا هم تاسو ته خلاصه دا وایم چې پوزیټیویست تیوري هغه تیوریان ته وایي چې دوی په ساینس او تجربو باندې ولاړ دي او په عقل باندې ډیر فکر او توجه او فوکس کوي. یعنی هر هغه شی چې په تجربه ثابت سي په هغه باندې دوی فوکس کوي او هغه مني. بس هر هغه څه چې د عقل نه پورته وي یا د عقل تصور ورته نه کیږي په هغه باندې دوی بحث نه کوي او نه مني. نو بټرفلای افیکټ تیوري هم د پوزیټیویست تیوري یو برخه ده. د هغې په ډولونو کې راځي، د ابجکټیو تیوري، ریشنل تیوري او نیچرل تیوري په برخه کې راځي. همدارنګه موږ بله خبره باید دا وکړو چې د بټرفلای افیکټ تیوري چې دا د نورې ورته تیوریانې چې دي چې همدغه بحث تر بحث لاندې نیسي هغه کیاس تیوري ده، ډومینو تیوري ده، نیټورک تیوري ده، کمپلیکس انټرډیپنډنسي تیوري ده، ګلوبلایزیشن تیوري ده، سیکریټي ډایلاما تیوري ده او سیستم افیکټ تیوري ده. یعنې دا په دې معنا چې دغه د بټرفلای افیکټ تیوري په شان چې دغه نورې تیوریانې هم عین معنا ورکوي. یا داسې هم ویلی شو چې موږ بټرفلای افیکټ تیوري ته نور نومونه د کیاس تیوري، ډومینو تیوري، نیټورک تیوري، کمپلیکس انټرډیپنډنس، ګلوبلایزیشن تیوري، سیکریټي ډایلاما تیوري، سیستم افیکټ تیوري هم ویلی شو. نو دا دواړه موږ کولی شو چې ورته ووایو. یعنې هم د بټرفلای افیکټ تیوري نومونه دا نور دغه دي چې لاندې موږ درته ذکر کړل، یا د بټرفلای تیوري په شان نورې تیوریانې دي چې عین معنا ورکوي یا عین هغه تعریف افاده کوي. خو مخکې له دې چې زه د بټرفلای تیوري تاسو ته شریک کړم، لومړی په نړیوال سیستم کې یا په نړیوالو اړیکو کې موږ ځینې مثالونه واضح کوو. د مثالونو وروسته موږ په دې تیوري باندې ډېر ښه پوهېږو. دغه لومړی نړیوال جنګ دا که داسې ووایو چې لومړی نړیوال جنګ په یو برګر باندې شروع شو. یعنې یو برګر نه دغه جنګ لاړ او تقریبا تر میلیونهاو کسان یې مړه کړل. اوس تاسو سره سوال پیدا کېږي چې څنګه د لومړي نړیوال جنګ سبب یو برګر کېدای شي. خبره داسې وه چې د اتریش یا د آسټریا ولیعهد دغه عکس دی چې دغه لومړی عکس ده، دا فرانز فردیناند نومیږي. دا د اتریش د هنګري د امپراتورۍ ولیعهد و. دی په 1914 کال کې ځي بوسنیا ته. هلته څنګه ځي؟ نو هلته د یو سربي محصل لخوا نه چې د ګارلیو پرنسیپ په نامه نومېده ویشتل کېږي. دی مړ کېږي او ښځه مړ کېږي، دواړه په یو ګولۍ ولي او مړه کېږي. ښه، اوس سوال دا ده چې څنګه برګر نه دا خبره شروع شوله. خبره داسې وه چې همدغه محصل چې دا سربي محصل په کومه لاره باندې چې دا ولیعهد فردیناند راته 4 ساعته ورته منتظر اوسېده، خو دا نفر رانغی، فردیناند رانغی، ولیعهد رانغی، موټر یې رانغی. خو دی نور راته به د تګ په حال کې و. هماغلته یو کیفیټریا ته ځي، کیفیټریا کې کیني او یو برګر راغواړي. کله چې برګر راوغوښته د برګر په خوراک باندې و چې دا هغه راورسېده، فردیناند موټر راورسېده. نو نه د هماغه توفانچه راویستله او فردیناند او د هغه ښځه یې دواړه وویشتل. دا چې کله وویشتل د اتریش امپراتورۍ چې ده د سربیا څخه پلټنو غوښتنه وکړله، خو هغې ونه منله او بالاخره د اتریش هنګري امپراتورۍ چې ده د سربیا په خلاف جنگ اعلان کړ او بیا جرمني د سربیا په خلاف ودرېدله
جرمني د سربیا سره جرمني د سربیا په خلاف ودرېدله، یعنې مطلب د اتریش سره یو ځای شوله، سربیا سره روسیه شوله چې هغه وخت کې نو بس جنګ همداسې کرا پراخېده. بالاخره لومړی نړیوال جنګ شو چې په میلیونونو کسان یې مړه کړل. همدغه جنګ چې و د ورسلیز معاهده هم د دې جنګ نه وروسته امضا شوه. دا ورسلیز معاهده هغه معاهده وه چې جرمني باندې ډېر زیات قیودات وضع کړل او هغه یې ډېره پابنده کړل او بالاخره همدغه ورسلیز ټریټي چې ده یا معاهده چې ده هټلر ته لاره ورکړله. بیا دوم نړیوال جنګ هټلر شروع کړي. نو هدف دا ده چې دغه یو برګر دا سبب سو چې یو غټ تحول او هغه رامنځته کړه په نړیوال سیستم کې. یو غټ تحول رامنځته شو چې دغه برګر نه دغه فردیناند هم ووژل شو، بیا د هیوادونو ترمنځ جګړه شوله، هیوادونو نور د وغځېدله، بیا په میلیونو کسان پکې مړه شول. بالاخره د ورسلیز معاهده پکې امضا شوله، د ملتونو ټولنه رامنځته شوله، هټلر ته لاره هواره شوله، دوم نړیوال جنګ وشو. یعنې له وړکي بحث نه، له وړکي چینج نه ډېر غټ چینج په نړیوال سیستم کې رامنځته شو. بل مثال ورکو، اوس که موږ د عرب سپرینګ وګورو یا د عرب تحولات چې په 2010 آخري کال کې شروع شول او په 2011 کال کې اوج ته ورسېدل، تر اوسه پورې هم دوام لري. دا چې دا د عرب سپرینګ چې دا له یو ګوګرد څخه رامنځته شو. یعنې په دې معنا چې په 2019 کال په آخري کې یو نفر هغه په تونس کې یا ټونیشیا کې محمد بو عزیزي په نام باندې و. د ده سره چې دا د ده ښه تداوي شوې نه وه یا نور څه ستونزې وې، هماغه چې په یو ګوګرد باندې خپل ځان ته اور واچو، چې کله یې اور واچو په تونس کې مظاهرې شروع شولې او بالاخره دا مظاهرې آهسته آهسته لاړلې مصر ته لاړلې، مصر نه بیا همدارنګې بیا یمن ته لاړلې او بحرین ته لاړلې، همدارنګې لیبیا او سوریه خو اوس هم پکې سوځېږي، لیبیا اوس هم پکې سوځېږي. نو یو ګوګرد ټول په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې دغسې یو نړیوال سیستم چینج کړو، تغیر راوست او تقریبا په د څو لسیزو امپراتوریانې وې چې هغې ړنګې کړلې. یعنې یو ګوګرد وکولی شول چې په یوه سیمه کې غټ تحول رامنځته کړي. دا بل مثال که موږ وګورو د حماس او د اسرائیلو کنفلیکټ که موږ وګورو، اصلا دغه د منځني ختیځ یا د عربو د اسرائیلو کړکېچ چې ده دا د یو قلم د امضا څخه رامنځته شوه. دې امضا ته وایي په 1919 کال کې دې ته د بلفور ډیکلریشن وایي. دا چې دا د برطانیا له خوا نه امضا شو او دا په رسمي توګه ومنله چې اسرائیل باید لاړ شي، فلسطین کې باید خپل یو ټاټوبی یو هیواد ځان ته جوړ کړي. نو دغه قلم وکولی شول چې تر اوسه پورې دغه یو امضا وکولی شول چې تر اوسه پورې په منځني ختیځ کې غټه ستونزه رامنځته کړي. نو تاسو اوس وګورئ چې دغه د حماس او د اسرائیلو جګړه اوس آهسته آهسته پراخېږي، لبنان ته ځي، یمن ته ځي، همدارنګه ایران او سعودي او ټول مسلمانات امه پکې را داخلېږي او هاخوا ته غربي هیوادونه د اسرائیلو حمایت کوي. نو یوې امضا، یو قلم، یو امضا په دغه سیستم کې، په دغه منځني ختیځ کې، په دغه سیمه کې غټ تحول رامنځته کړ. همدارنګه که موږ بزنس کې وګورو، بزنس کې تاسو که د اپل کمپنۍ او مایکروسافټ کمپنۍ وګورئ، د اپل کمپنۍ چې هغه په راس کې چې دا سټیو جابز و، هغه ډېره وړکۍ نظریه سره ډېر وړکي کار نه شروع وکړله او د اپل کمپنۍ یا د ایفل کمپنۍ څومره مخته راوستله. او همدارنګه مایکروسافټ وګورئ، داسې ویل کېږي چې دا سټیو جابز او بیل ګیټس د مایکروسافټ رئیس، دې دواړه چې دي مکتب او کالج کې چې دا ناکام شوي وو یا مطلب هغه ویلی نه شو، هغه یې پرېښوده. خو بالاخره دوی ډېر وړه کار نه شروع وکړه چې اوس دغه بیل ګیټس بیلیونر ده. ټوله نړۍ چې دا مایکروسافټ باندې چلیږي. دا و چې زه تاسو ویډیو ډکومه، دا هم د مایکروسافټ کمپنۍ له خوا نه تاسو ډزه ډکومه چې په وینډوز کې غږېږم. د وینډوز چې دا د مایکروسافټ کمپنۍ یو برخه ده. نو تاسو وګورئ چې دغه بیل ګیټس او سټیو جابز ډېر له وړه کار نه شروع وکړل او بالاخره په نړۍ باندې اوس تاثیر لري. نړۍ د خپل هغه نه متاثره کړې ده، د خپل کار نه، د خپل تاثیر نه.
همدارنګه موږ نور شخصیتونه ګورو. تاسو وګورئ که ذاکر نایک وګورئ چې ډېر طب یې ویلي و، طب نه وروسته د سره نظریه پیدا شوه چې زه باید اسلامي دعوتګر سم، نو آهسته 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 او بالاخره اوس په نړیوال سیسټم کې هغه چې د مسلمانان او کافر مسلمانان نه نو اوس راځو موږ د بټرفلای افیکټ ته راځو. بټرفلای افیکټ تیوري ته وایي. دا مثالونه موږ ولوستل. د مثالونو باندې چې ډېر له وړکي څیز نه یو غټ تحول رامنځته شو. نو د بټرفلای تیوري هم دا خبره کوي. دی وایي چې small change can bring a huge effects on the entire system. دی وایي چې ډېر وړکی یو وړوکی تغییر دا چې دا په نړیوال سیستم کې یو غټ تغییر کېدلی شي، یو غټ تغییر راوستلی شي. نو دا د بټرفلای تیوري پوره مفهوم ده. که موږ د ټولنه کې وګورو، که تاسو وګورئ چې کله چې په پیغمبر اسلام باندې اسلام نازل شو، نو پیغمبر اسلام لومړی کس و چې هغه د اسلام نظریه راوړله. نو آهسته 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 تقریبا 14 کاله دعوت وکړ په مکه کې. بیا مدینې منورې ته کله چې لاړ محمد صلی الله علیه وسلم تقریبا 2 کاله هلته نور هم دعوت وکړ. بالاخره د 2 کال د هجرت په آخره کې جهاد حکم وشو. نو همغه پیغمبر اسلام چې دا دغه دعوت کاو د اسلام چې نن سبا موږ وګوره، بیا د خلفاء راشدینو په وخت کې، د امویانو په وخت کې، عباسیانو په وخت کې د اسلام دومره خپور شو چې اروپا او افریقا او اسیا ته خپور شو، چې اوس مهال موږ د یو محمد صلی الله علیه وسلم څخه چې یو نفر اوس وګوره په نړۍ کې څه باندې 2 بیلیونه څخه زیات مسلمانان دي. او همدارنګه هر شخص چې دا الله پاک چې دا عباس نه پیدا کړی، نو دا هر شخص کولی شي چې خپل ځان وپېژني، په وړ تغییر باندې کولی شي غټ تغییرات په ټولنه کې، په هیواد کې او په ټول سیستم کې راولي. اوس تاسو سره شاید سوال دا پیدا شوی چې ولې دې ته د شاپرک تیوري وایي، ولې ته بټرفلای تیوري وایي. بټرفلای تیوري ورته ځکه وایي چې ځینې ساینسدانان وایي کله چې دغه شاپرک الوزي، دا د خپل وزرو سره یو رقم هوا بادوي یا هوا پړکوي، چې دا هوا تر ډیره حده پورې تر ډیر لرې جوی پورې مشه تللی شي. نو موږ ځینې داسې اخیسته دي شیان که موږ وګورو په غرب کې یو شی رامنځته کېږي، شرق هغه نه متاثره کېږي. مثلا د غرب فرهنګ تاسې وګورئ چې هغه ټول په شرق یا ټول په نړۍ کې هغه مثلا خپور شوی ده اوس. نو بټرفلای تیوري ځکه ورته وایي، دا په دې خاطر ورته وایي چې دغه کله چې شاپرک الوزي، شاپرک له خپلو وزرو سره چې کله پړکوي یو رقم باد تولیدوي. دا باد همداسې کرا تولیدېږي تر ډېر ځای پورې دغه باد خپرېږي. نو په همدې اساس باندې د دې شاپرک څخه دغه تیوري راخیستل شوې ده. نو وایي چې په ډېر وړکي تغییر سره شاپرک په اول پړک سره دغه هوا تولیدوي، دې څخه ډېر نور هواګانې تولیدېږي. یعنې ډېر وړکي تغییر څخه چې موږ مثالونه ورکړل، لومړی نړیوال جنګ د هغه د بارګر څخه شروع شو. همدارنګې موږ بل مثال ورکړ د عرب سپرینګ یا د عربانو تحولات چې دي، د عرب پسرلی چې ورته وایي، دا د یو ګوګل څخه رامنځته شو چې ټول د منځني ختیځ او شمالي افریقا یې متاثره کړل او تقریبا تر 40-50 کالو پورې امپراتورانو هغه راړنګ کړل او ځینې مړه کړل. نو خدای دې وکړي چې تاسې په دې تیوري باندې پوه شوي انشاءالله. او په اخره کې که چېرې تاسو غواړئ همدارنګې د نړیوال اړیکو تیوریو تاسو که ټولو تیوریانو باندې ځان پوهول غواړئ تر 80 تیوریو پورې، نو تاسې کولی شئ چې موږ سره په واټساپ نمبر باندې اړیکه ونیسئ. انشاءالله تاسو به موږ ډېر زیات نور پوه کړو. ډېره مننه.